بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حروف مقطعات د مدونو مقدار او اندازې دا زموږ استاسو د نن ورځې درس ده. موږ دا خبره وکوله چې مدونه په دوه قسمونو سره وو، اصلي او فرعي. بیا اصلي مدونه 15 ډوله وو. اصلي 15 ډوله وو، 15 وړه نومونه او سره د تفصیل هر څه وویل شو چې ذاتي، طبعي، بدل، عوض، صله، تمکین. مد فرعي لوجه د سبب نه په درې ډوله دي. لوجه د سبب نه، ځکه سببونه درې دي، نو همدغه سببونه چې کم مدونو کې راځي لوجه د سبب نه درې دي، او په مجموع کې ټولو تعداد 10 جوړیږي. په دې 10 کې د دریو سبب حمزه ده، متصل، منفصل، صله کبرا. او د 15 چې دی نو هغه سبب چې دی نو سکون لازمي ده، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مخفف، او مد لازم لین، مد عارض وقفی او مد عارض وقفی لین. او د دوو مدونو سبب چې دی نو هغه شد ده، مد لازم حرفی مثقل او مد لازم کلمی مثقل. اوس راځو حروف مقطعاتو ته. حروف مقطعات هغه حروف ته وایي چې د قرآن کریم د بعضې سورتونو په سرونو کې یا په ابتدا کې راځي، او هغه قطع قطع بیل بیل جدا جدا لوستل کیږي، لکه د حروف هجا غوندې. ځکه ورته مقطعات هم وایي. لکه مثلا الف لام میم دا یو ځای لیکل شوی، خو دا سره جنګیږي نه چې موږ سره لکه وایي چې علم یا نور حرکتونه ورته ورکې، نه، بلکې درې واړه به قطع قطع لوستل کیږي، جدا جدا به لوستل کیږي، بیل بیل به لوستل کیږي. الف لام او میم یا الف لام را، نو دا چې دی نو یو ځای کیږي نه چې ته یو ځای ولولې، بلکې الف به جدا لوستل کیږي او لام به جدا لوستل کیږي او را به جدا لوستل کیږي. الف لام را داسې. نو دغه حروف مقطعات چې دي په مجموع کې 14 حروف دي. حروف مقطعات ټول 14 دي، یعنی په دې معنا نه هغه تکراري ترې ویستل شوي دي، 14 پاتې دي. او مجموعه ده نقصه عسلکم حی طاهر. نقصه عسلکم حی طاهر، دا مجموعه ده د حروف مقطعاتو. یعنی په دې کې قاف کا په هر ځای راغلی وي، خو دلته یو قاف راغلی دی. سین به کېدای شي په ډېرو ځایونو کې راغلی وي، را به په ډېرو ځایونو کې راغلی وي، الف به په ډېرو ځایونو کې راغلی وي. دلته د ډېرو ځایونو یوازې یو یو راغستل شوی دی چې دغه حروف مقطعات دي. ځکه که یو الف که 10 ځای هم راغلی خو لوستل خو یې یوه طریقه ده، نو که حاب هر څومره ځای راغلی وي خو لوستل طریقه یوه ده. دلته حروف مقطعات لوجه د راښکلو نه اوس موږ پېژنو چې حروف مقطعات لوجه د راښکلو نه په 3 قسمه دي. یعنی دغه 14 حروفه په 3 قسمونو څه کېږي؟ ویشل کېږي. په دې کې یو تعداد حروف دي چې تقریبا د 14 جملې نه 8 کېږي. نو په دې کې چې دی نو طول مد کېږي، اوږد مد کېږي، یا په بل اصطلاح ورته وایو چې مد فرعي پکې کېږي. صحیح شو؟ او یو تعداد حروف دي چې په هغې کې مد اصلي کېږي، قصر مد به کېږي. او یو حرف پکې دی چې هغې کې بیخي له سره مد نشته. یعنی حروف مقطعات له وجې د راښکلو نه یا له وجې د مد نه په څو قسمونو ویشل کېږي؟ 3. یو تعداد چې 8 حروف دي، نقصا عسلکم، دا یې مجموعه ده. نقصا عسلکم 8 حروف دي. په دې حروفو کې قصر جایز نه ده.
لکه نون، قاف، صاد، صحیح شو؟ یا عین، سین، لام، کاف، میم. دا ته حروف دي، په دې کې قصر جایز نه ده. حروف مقطعاتو کې دا حروف چې هر ځای کې راځي دې کې به طول مد کیږي او بل مد فرعي کیږي، ځکه چې په همدې حروفو کې حرف مد هم موجود ده او سبب مد هم موجود ده. کله به د حرف مد نه وروسته سکون لازمي راځي او کله به د حرف لین نه وروسته سکون لازمي راځي، لکه عین کې چې راغلی. او بل هغه دا چې دا درې حرفي دي، د دریو حروفو نه دا چې تلفظ ته اړه درې حروفو نه به دا حرف جوړیږي. موږ تاسو ویلي وو که د مد په تعریف کې حروف مقطعات په تلفظ والا حروفو کې یو د حرف شکل و، لکه نون. نون چې لیکل کېږي خو نون ده، دغه نون چې کله تلفظ ته اړه و د دریو ټکو نه یو نون جوړیږي. نون، واو، نون. اولنی نون مضموم، ورپسې واو د ساکن، واو ساکن نه مخکې چې مضموم حرف راشي نو دا واو به کم واو وي؟ مده به وي، او ما بعد چې بل نون راځي هغه سکون لازمي ده. یعنی حرف مد نه وروسته سکون لازمي دا په حروف مقطعاتو کې دننه پروت وي. نو نقص عسلکم هغه اته حروف دي په حروف مقطعاتو کې چې په دې کې قصر جایز نه ده، دې کې به طول مد کېږي، نه اوږد مد به پکې کېږي، او یا په بل عبارت دې کې به مد فرعي کېږي. ورپسې 15 حروف دي. حی طهر، حی طهر. الته چې نقص عسلکم حی طاهر والته دلته چون الف په دې مجموعه کې نه ده، هغه ته نه وویستل شو. حی طهر دا 15 حروف دي. نو په دې کې چې دی نو مد اصلي کېږي صرف. اوس دلته وګورئ حا ده که نه؟ اوس هر ځای کې چې حا راځي لکه مثلا حامیم، اوس میم د نقص عسلکم د جملې نه ده، او حا ده یعنی میم د دوه حروفو نه دا کلمه جوړه ده. یعنی دغه حروف مقطعات چې په دغه صورت کې راغلی ده د څو صورتونو په سر کې راځي، نو حا باندې به چې دی نو قصر کیږي او په میم باندې که منشي نو بیا به اوږد مد کیږي. صحیح شو؟ دغه 15 ټولو کې یا ده. اوس یاسین، اوس ګوره یا د دې جملې نه ده او سین د برنیو جملې نه ده. صحیح شو؟ یا مثلا طه، دواړه یو ځای راغلي دي. طه په دواړو کې څه شی ده؟ مد اصلي او قصر ده. صحیح شو؟ لکه یا را ده. الف لام را، الف لام میم را. الف کې بخي مد نشته، لام او میم کې طول ده، او را کې قصر ده. نو حروف مقطعات لوجه د راښکلو نه په څو قسمه شول؟ درې. 15 حروفو کې دغه مد اصلي ده، په 8 حروفو کې مد فرعي ده، او یو حرف چې الف ده هغې کې بیخي مد نشته. نو 15 او 8 څو شول؟ 14. او 14مې څه شی شو؟ الف. نو د ټولو حروف مقطعاتو تعداد چې دغه تکراری تینا وباسي څو حروفه جوړیږي؟ 14. حروف مقطعات ټول 14 دي، او بیا له وجه د راښکول نه په دریو کټګوریو یا په دریو ډولونو یا په دریو قسمونو ویشل کیږي. 8 حروفه چې مجموعه ده نقص عسلکم، دې کې به چې دی نو طول مد کیږي، یا په بل عبارت مد فرعي به ورباندې کیږي، ځکه حرف مد نه وروسته سبب مد ورسره موجود ده په تلفظ کې. او 15 حروفو کې چې دی نو هغه کیږي څه ورته وایي؟ مد اصلي کیږي، حرف مد موجود ده خو سبب مد نشته. همدغه حا ده، دا تاسو حا چې تلفظ ته واړوئ حا الف لیکل کیږي، حا. نو الف مده ده او ما بعد سبب نشته. یا مثلا ها، طه، اوس طا وګورئ، یا مثلا را وګورئ. صحیح شو؟ دا حروف دي. یا وګورئ، دا ټولو کې چې تلفظ ته اړه نو په تلفظ کې اړولو وخت کې چې دی نو دا 2 حرفي دي. نو یو چې دی نو حرف مد ده، او بل ما قبل چې دی نو هغه د لپاره شرط ده چې د حرف مد نه وروسته یا به زبر راځي، یا به زیر راځي، یا به پیش راځي. نو چې الف نو زبر به ورته راځي، او ما بعد بیا سبب نشته. چې سبب نشته نو دا اصلي پاتې کیږي. او یو آخرنی او 14م حرف چې دی نو هغه الف ده، چې دا په حروف مقطعاتو کې چې په هر ځای کې راشي نو دې کې به مد نه کیږي.
نو دا د حروف مقطعاتو موضوع. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.